سلامونه دوستانو، زه محمود الحسن زموږ ګوري یوټیوب چینل محمود سکیلز. په دې ویډیو کې ما تاسو ته نوی ایډراپ راوړی دی مونبیکس. په دې کې تاسو ته ډیره مهمه معلومات تاسو ته ما درکړي دي چې مونبیکس څه کار کوي او دې کې موږ څه کول پکار دي. مونبیکس کې باید موږ څه وکړو. مونبیکس چې دی یو لوبه ده، یو گیم دی، هغې لاسه تاسو لوبې کوئ. مونبیکس کې به تاسو لوبې کوئ، هغې نه بعد چې تاسو کوینسونه جوړیږي او په بینانس سره کنټیکټ ده ډایرکټ. تاسو کوشش وکړئ مونبیکس کې کار وکړئ. مونبیکس ډیر زیات مهمه ایډراپ دی. دوستان چې دې کې واړې کار وکړي، مونبیکس کې دې کار وکړي. مونبیکس ډیر زیات بهترین ایډراپ دی. هغه دوستان چې وایي چې مهم اسټر کې کوم بیټ کې موږ ګټه ونه کړه نو مونبیکس به شي. مونبیکس ډیر زیاته مهمه ده. همدا اوس پکې تاسو کار وکړئ. مونبیکس چې دی ډایرکټ په باینانس کې اعلانېږي. ډېر څو زموږ یوټیوب چینل مو نه سبسکرایب کړی، همدا اوس سبسکرایب کړئ. دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره مننه. ټیلیګرام ته چې څنګه راغلی دوستانو، تاسو به دا کوم کوین چې ما تاسو سره ډغه کړی و شریک کړی و باینانس مونبیکس او بورډ، دلته به تاسو داخل شئ. دننه شئ. څنګه چې دوستانو دننه شئ، دوستانو دا خلاص شو. ګورئ کنټینیو به کوئ. ما دومره جمع کړي دي 14,963. دا به داسې دا ګیم ده. ګورئ دوستانو، اول به دلته راشو چې ګیم ده او پسې دلته مارکیټ ده چې دې کې څومره خلک پکې دننه شوي دي. ګورئ دا په یو ورځ هم نه کېږي، دومره خلک پکې لګیا دي. ورپسې ټیکس دی. ټیکس کې ګورئ دا به څومره چینلونه چې دي باینانس سره هم کنټیکټ کوي، همداسې نور ټیلیګرام هم جوین کړي دی. ورپسې فرینډ سي څومره تاسو ملګري راوستی شئ. ما اوس پورې 3 ملګري راوستي دي. تاسو کتلی شئ هغې په مطابق هم تاسو ته کوین درکوي. ګورئ څلورم چې دی باینانس ته دوستانو، باینانس سره چې تاسو دا کنټیکټ کوئ. صحیح دی دوستانو. انسټال باینانس که چېرته باینانس هم نه جوړ کړی، تاسو باینانس جوړ کړئ، تاسو ورسره کنټیکټ کړئ. د باینانس ته ډایرکټ ځي، باینانس ورسره وصلېږي. دوستانو کوشش وکړئ چې باینانس سره هم وصل کړئ او ځکه چې هغې سره ټچ شي. دا سناپ که چا جوړ کړی نه نو جوړ یې کړئ او تاسو بیا انډیکیشن کوئ ځکه چې ټچ کوئ ورسره وصلې کوئ. دوستانو دریم همداسې دا ویریفیکیشن ده، تاسو بیا کنټیکټ کوئ. لاړ به تاسو ګیم ته، ګیم نه بعد چې د پلی ګیم کوئ چې ګیم هم پلی کړو. دوستانو ګورئ ښه، ګورئ دغه شی نه ده، دا چې خوځېږي دا به برابر کړي. ګورئ موانه میچ شو او دا تیږې چې دي دوستانو تیږې به نه اخلئ. صحیح ده دوستانو، دا تیږې به نه اخلئ ځکه چې تاسو نمرې کټ کړي. ګوره ښه دا تیږې جګه که نه، دلته ماته نمرې نه راکوي. تاسو څه کوئ؟ ګورئ دا اوس زه چې برابروم نه برابرېږي. زه تاسو ته وښیم. ګوره ما دا برابر که. دا ګیفټ چې تاسو اخلئ تقریبا 15 ورکړئ که څومره 15 ورکړئ. کوشش وکړئ دا اخلئ. دا تیږه مه اخلئ ځکه چې تیږه چې تاسو نمرې کموي. ګورئ دوستانو کوشش وکړئ چې کوم یو اخلئ هغې مطابق تاسو ته کوین درکړي. 80 شو که نه 95 شو، همداسې نور جمع کړئ. ګورئ تیږه یې واخیستله، ګورئ تاسو نمرې کموي. ګورئ 15 شو. کوشش وکړئ دا نمرې تاسو وانه اخلئ. دا ډیره په اسانه سره دلته تاسو کوین جوړوی شئ. ډیره زیاته مننه. همداسې نور کوئ دا تاسو دغه وه دا ګیم تاسو کوشش وکړئ دې کې برخه واخلئ. ډیره زیاته مننه. که ویډیو مو خوښ شي نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.